هر څه ختم سول. حیدر مو په ډیر ارمان له لاسه ورکه. د زابلي ماشوم د مرګ ستر حقیقت څرګند سو. ماشوم سره روغتون کې څه وسول؟ طالبانو او کورنۍ یې کومه لویه تېروتنه وکړل؟ بشپړ جزئیات را سره روانه ویډیو کې وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. د زابلي ماشوم د ژغورنې عملیات پای ته ورسېدل. د افغانستان د زابل په ولایت کې د برمې څاه ته د لوېدلي ماشوم د ژغورنې عملیات پای ته ورسېدل. زابلی ماشوم حیدر ژوندی د برمې د څاه څخه وژغورل سو، خو وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. همداشان د طالبانو د ویاند مرستیال احمدالله وثیق ویلي و چې حکومت د زابلي ماشوم حیدر د ژغورنې په خاطر خپل ټول امکانات په کار واچول او نور هر څه د الله کار دی. اوس دې ورته الله جل جلاله ژوند ورکړي. خو وروسته د طالبانو یو تن بل لوړپوړي چارواکي انس حقاني بیا وویل چې زابلي ماشوم حیدر ژوند د لاسه ورکه او د تل لپاره زموږ نه جلا سو. دا ویلو ده چې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر ملا یعقوب په ګډون ډیری جګپړو چارواکو د ژغورنې عملیاتو کې ګډون کړی و. د پرون راهیسې ټولو د څاه ترڅنګ شپه سبا کړه او د ښه زیر انتظار یې ویست. نوموړی ماشوم 96 ساعته وروسته د څاه څخه راوایستل سو چې له بده مرغه د تل لپاره د ځمکې پر سر په روغتون کې له نړۍ سترګې پټې کړې. ویل کېدل که چیرته د حیدر کورنۍ او افغان حکومت پر وخت د هغه د ایستلو کار پیل او چټک کړی وای، نو نن به حیدر زموږ ترڅنګ ژوند کولی. خو دا هر څه د تقدیر فیصلې دي. دا نوموړي تقدیر بیا بل ډول لیکل سوی و. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.